د بلخ ولایت د پوهنې ریاست ته د یونیسف ادارې له خوا د 92 میلیونه افغانیو په ارزښت درسي توکي وسپارل شول. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مرستیال د دې سپارنې په مراسمو کې د یونیسف له تلپاتې مرستو څخه د مننې ترڅنګ وویل چې په دغو مرستو کې درسي کتابونه، زده کړیز توکي او قرطاسیه شاملیږي چې د لومړنیو ټولګیو زده کوونکو ته به وویشل شي. تقریبا 1,70,000 استادان دپاره عمومي درسي مواد توزیع کیږي او تقریبا زموږ د شاګردانو لپاره د 1,70,000 نه زیات شاګردانو ته موږ هغه کیټونه توزیع کوو او تقریبا 8500 قلمونه مارکر قلمونه دي او د هغې سره تختې دي او مارکر دي او کیټونه دي مختلف د مکتب د شاګردانو کتابو لپاره بستې دي بکسونه دي او دا موږ تقریبا د 14 ولسوالیو او د معارف شهر د امریت مربوطه وټولو هغه مستحقینو ته موږ ډېر په دقت سره انشاءالله موږ دا توزیع کوو. همدارنګه د بلخ د پوهنې مرستیال له ټولو ادارو او د پوهنې سکتور له ملاتړو څخه وغوښتل چې په هیواد کې د زده کوونکو د زده کړیز بهیر د پیاوړتیا په برخه کې دي له دغه ریاست سره هر اړخیزه همکاري وکړي. موږ د ټولو مؤسساتو باندې چې موږ سره بین المللي مؤسسات کار سره کوي که داخلي دي که خارجي دي د هغوی څخه موږ د همکاري غواړو. معارف په باره کې موږ سره د تاسیس په بنا کې د مکاتبو او دغه رقم کوم چې د مکاتبو لوازم دي د هغې دپاره چوکۍ دي، میزونه دي، یا د مکاتبو ترمیم دی، یا مثال نیمه کارونه پاتې دي هغه را تکمیل کړي راته نو موږ هغوی ته اړتیا لرو. د هغوی سره انشاءالله موږ ورسره همکاري ورسره کوو. د یادونې وړ ده چې په دغو مرستو کې 40 ډوله توکي لکه درسي کتابونه، قرطاسیه، خیمې او نور زده کړیز وسایل شامل دي او دا توکي د زده کړیز کال د 2مې نیمایي له پیل سره به هممهاله زده کوونکو ته وویشل شي.